له پاکستان سره د لارو تړل کېدو کورني تولیدات ته د خلکو پاملرنه زیاته کړې ده. تازه په کندهار کې د پخلي د مسالو د یوې کارخونې مسؤلین وایي له پخوا راهیسې د دوی له تولیداتو ډېر خلک استفاده کوي او دوی هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته د پخلي مسالې په ډېر لوړ کیفیت تولید کړي. د مسؤلینو په وینا دغه مسالې ټول د طبیعي خام مواد څخه جوړیږي. د یادې کارخونې مسؤل حاجي کریم الله حکیمي وایي دوی پر دې کارخونې $1 میلیون پانګونه کړې ده. د خپل ماهرین لرو، تکړه انجینران لرو او ترڅنګ یې قوي او مسلکي پرسونل موجود دی. موږ ډېر کوشش دا دی چې خپل وطن ته خپل تولید د خپل وطنوال په لاس باندې جوړ شوی تولید ورکړو، چې نه تنها چې دا 100% طبیعي دي، د طبیعي ترڅنګ 100% طبي هم دي، چې دا د امراضو په مخنیوي کې هم ډېر کومک کوي، د مریضیو د نورو تکالیفو په برخه کې هم ډېر مؤثر او مفید تمامېدلی شي او خوند و ذایقه یې د بهرنۍ په پرتله باندې خورا ډېره لوړه ده. ورته مهال د یادې کارخونې کارکوونکي وایي دوی دغه مسالې له 40 څخه د زیاتو ډولونو خام موادو څخه تولیدوي چې تر 15-80 سلنه خام مواد یې په خپل هیواد کې پیدا کیږي. کارکوونکي زیاتوي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده او کولی شي د کورني تولیداتو د ودې لپاره کار وکړي. ډېر ښه کار دی، هم خلکو ته زمینه برابره ده، کاریګرو طبقې ته، هم بزګرانو دغه نور خام مواد چې د دې په داخل کې دي دغه پروژه زیاته د دې خپله د دې کار ځینې اخیستل کېږي. د دې موږ راوړو اوس 15% تقریبا موږ افغاني د دې وطن تولیدات ته دې راوړو کار ځینې اخیستل کېږي. تقریبا موږ دلته 11 رقمه تولیدات لرو، هغه کې تقریبا 11 رقمه مساله جات دي او نور بیا دغه یو رقمه مواد دي لکه زیره، هیل، بوسه او داسې نور کې زیره سته، توره زیره سته، ګشنیز سته، ادوه سته، نو داسې تقریبا 40 رقمه مواد دي چې هغه بیا د خاص فارمولو په اساس باندې سرګډېږي. بیا نو مسالې لکه بریاني او سبزي او کړایي داسې مسالې ځینې جوړېږي. داسې ویل کېږي چې په کندهار کې ځینې کسان د پخلي بې کیفیته مساله پلوري چې د خلکو د ناروغۍ سبب ګرځي. د یادې کارخونې مسؤلین د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې دغه مسالې دې په لابراتوارونو کې معاینه کړي تر څو د خلکو روغتیا خوندي او له بې کیفیته توکو مخنیوی وشي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.